السلام علیکم. زه شکر الله شاکر یم او تاسو د افغان بایټ چینل ګورئ. نن راځم د مایکروسافټ ورډ 15مې ویډیو ته. په دغه ویډیو کې غواړم په انزرټ کې تاسو ته کور پیج، بلینک پیج او پیج بریک معرفي کړم. د کور پیج په مرسته ته کولی سئ تیار جوړ شوي کور پیجونو نه استفاده وکړئ. مثلا که ته چیرته یو چپټر لرې هغې ته یو پوښ جوړول غواړې نو ته به راسې دلته کور پیج ته، دلته به یو کور پیج خوښ کړې. هر یو کور پیج د چې خوښ شو په هغې باندې به کلیک وکړئ. کله د چې کلیک وکړو له هغې نه وروسته دلته تا څخه کال غواړي نو په دې ځای باندې کلیک وکوه، دلته کلیک وکوه، نن ورځ ورته انتخاب کړه چې اوسنی وخت ستا د سیسټم نه راجګ کړي. نو اوس کال 2025 دی، دا 2025 دلته ولیکل شو. بل ما نه ټایټل غواړي چې دلته ستا د دې کتاب یا د چپټر عنوان څه شی ده. مثال په ډول زه لیکم نړیوال تجارت. له هغې نه وروسته راځم لاندې دلته ما ته چې د کتاب لیکوال څوک دی دې ځای باندې به کلیک وکړي او د کتاب د لیکوال نوم به ولیکي. زه لیکم د کتاب لیکوال احمد دی. یا کومې کمپنۍ چاپ کړی دا کتاب، مثلا لیکم مسلم خپرندوی ټولنه یا مسلم کمپنۍ چاپ کړی. کال مې پورته اخیستی نو دلته دا د کالم څنګه که په خپله بیا راواغېستو. نو په دې ترتیب ما وشو کولی چې یو ساده کور پیج خپل ځان ته ډیزاین کړم. اوس که چېرته غواړئ چې دغه کور پیج ځان سره ثبت کړئ نو تاسو به کنټرول ای سره ټول کور پیج انتخاب کړئ. کور پیج ته به راشئ، دلته به راشئ سیف سلیکشن ټو کور پیج ګلري او دلته به ورته یو نوم ورکړي. مثلا زه ورته نوم ورکوم تجارت او دا وکړئ. اوس که چېرته زه راشم کور پیج ته ریموو کرنټ کور پیج باندې کلیک وکړم د دې دپاره چې دا کور پیج زما بیرته پاک شي او بیا راشم کور پیج ته لاندې راشم تر ټولو وروستی کور پیج به هغه کور پیج چې کوم ما سیف کړی و ځان لپاره نو په دې باندې کلیک کوم. وګورئ تجارت نوم مې ورکړی یو کلیک کوم همغه کور پیج چې ما ځان لپاره جوړ کړی و تیار دلته څنګه دی ثبت دی ما سره. پاتې شو د تصویر بدلول، د رنګ بدلول. انشاءالله چې کله تاسو پکچر او شیپ ولسته نو بیا کولی سئ د دې تصویر هم بدل او دې کې رنګونه هم بدل کړئ او همدارنګه کولی شئ په خپله یو نوی کور پیج جوړ کړئ. کور پیج خلاص شو، راځم بلینک پیج ته. ګورئ ورونو دلته ما سره دوه رنګه لیکل دي او دې ځای کې زه دوه کمانډ لرم، بلینک پیج او پیج بریک. لومړی راځم پیج بریک ته. اوس مثلا که زه وغواړم دغه تور رنګه لیکل دا نوې صفحې ته انتقال کړم. څوک چې نه پوهېږي هغه د انټر نه استفاده کوي، انټر وهي 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 تر څو چې دا ټول لیکل نوې صفحې ته انتقال شي چې دا سمه طریقه نه ده. زه به بیرته دا واپس کړم. ستاندرد طریقه هغه دا ده چې ته راشې دلته پیج بریک باندې کلیک وکړې، یعنې پیج قطع کړې دې ځای کې. دلته وګورئ چې کوم ځای کې ما پیج بریک ووهه هغې نه وروسته لیکل زما لاړل نوې صفحې ته. وشو اوس که چېرته کنډیشن داسې وي چې ما سره د دې دواړو لیکلو په مابین کې یوه نوې صفحه په کار وي نو بیا زه مجبور یم چې 2 ځله پیج بریک ووهم، یو ځل 2 ځله نو 2 ځله پیج بریک ووهم چې تر څو ما سره یو خالي صفحه پیدا شي چې دا هم صحیح طریقه نه ده. نو سمه طریقه دا ده کله چې د دوو لیکنو په مابین کې تا ته یو نوې یو خالي صفحه په کار وه نو ته به راشې بلینک پیج باندې به کلیک وکړې. کله چې بلینک پیج باندې کلیک وکړې نو دا د تا سره خالي صفحه څنګه کړه درکړله په دې ترتیب. او که چېرته ته راشې د لیکنې په اخره کې اوسې او دلته بلینک پیج باندې کلیک وکړې نو بیا یې د پیج بریک سره کوم خاص فرق نه کېږي. ګورئ یوه صفحه اضافه شوه او که چېرته پیج بریک باندې کلیک وکړم بیا هم یوه صفحه اضافه شوه. خو بلینک پیج هغه وخت کې موږ سره د پیج بریک سره فرق کېږي چې د دوو لیکنو په مابین کې موږ ته یو خالي صفحه په کار وي. پیج بریک شارټکټ هم لري. که چېرته تاسو غواړئ چې یو صفحه پیج بریک کړئ نو د دې لپاره به تاسو د کنټرول انټر بټن وهئ نو دې سره به ستاسو صفحه لاندې بریک شي. دا و د نن ورځې درس په دې هیله چې ډېر څه مو زده کړي اوسي. راتلونکې ویډیو ډېره مهمه ده. په راتلونکې ویډیو کې غواړم تاسو ته په ټیبل باندې خبره وکړم چې څنګه ټیبل جوړ کړو، د ټیبل ډیزاین باندې څنګه کار وکړو. تر بلې ویډیو الله مو مل ښه ژوند.